بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو ښه راغلاست. زموږ یو نوې ویډیو سیریز ته یو لیست به وي دا چې په دې کې موږ تاسو به په یو ریل لایف پروجیکټ باندې به کار کوو. لکه څرنګه چې یو څو ورځې مخکې ما په فیسبوک باندې یو پوسټ کړی و او په دغه پوسټ کې ما منشن کړی و چې تاسو کوم پروژه انتخابوئ تر څو زه تاسو ته دغه عملي کار وکړم او د دې ټولې ویډیوز تاسو ته په یوټیوب باندې اپلوډ کړم. او د دغه پوسټ وجه دا وه چې زیاتره اکثرا شاګردان دې موږ ته به کومنټ به یې کولې او یا به یې هم میسج یې کولې او ویلې به یې چې مونږ مثلا په یوټیوب باندې که زموږ په یوټیوب باندې وګورئ ډېر زیات ویډیوز پرتې دي. هغوی وایي چې ټول بیسک لیول چې کوم پایتان دی یا سی پلس پلس دی او یا هم که جاوا ده هغه مکمل مونږ زده کړې ده. نو مونږ ته په یو ریل پروجیکټ باندې یا ریل لایف پروجیکټ باندې کار وکړه. نو ملګرو دغه زما خپل څلور پروجیکټ دي چې دا په ګوګل پلی سټور باندې پراته دي او خلک استعمالوي لګیا دي. نو دا ما نومینیټ کړي وو او په دې کې ډېر خلک چې دي یعنې ډېر فالوورز یا شاګردان چې کوم نیو لرنرز دي هغوی وایي چې یاره دغه LEN یعنې لرن انګلیش ناو چې کوم موبایل اپلیکیشن دی دغه باندې ورته کار وکړو او په دغه ټول مکمل ویډیوز ورته جوړ کړو په یوټیوب یې ورته واچوو. نو ملګرو دا یو ښه اپلیکیشن دی. دا الریډي ما انسټال کړی دی په ورچوال موبایل باندې. تاسو کولی شئ دا د ګوګل پلی سټور نه د لرن انګلیش ناو په نوم باندې ډاونلوډ کړئ او په خپل فزیکل ډیوایس یا کوم موبایل چې تاسو سره دی په هغې کې تاسو دا انسټال کړئ خو انډرایډ اونلی. نو ملګرو دا ما سره فی الحال سمسنګ ګلیکسي S5 دی چې دا به موږ تاسو په دغه پروجیکټ کې د دغه پروجیکټ جوړولو په دوران کې په دغه موبایل نه موږ تاسو استفاده کوو. نو دغه اپلیکیشن تاسو وګورئ ملګرو د دې یو وړوکی غوندې زه تاسو ته اوورویو در کوم او بیا درته وایم چې دغه پروجیکټ تاسو چې کوم ځای کې نور استعمالولی شئ یعنې د دغه ویډیوز نه پس تاسو کولی شئ چې څه رقم نور پروجیکټس جوړ کړئ. ملګرو دا تاسو وګورئ په دې کې یو ښایسته غوندې سلایډ بار دی یعنې مکمل چې څومره ټاپکس دي په دغه پروجیکټ کې هغه ټول تاسو دلته ښیي او اخر کې بیا یو کویز دی که په دې کویز باندې تاسو کلیک کوئ هغې مختلف لیولز دي. بیا لیول کې په هر لیول چې ته انتخاب کې بیا د هغې سوالونه دي جوابونه دي خو دا تاسو خپله مکمل سرچ کړئ په دې باندې مکمل مونږ کار کوو چې یاره دغه څنګه جوړ شوی دغه پروجیکټ دی صحیح دی. او همدغسې که تاسو دلته راشئ وګورئ یو مینو ده په دغه مینو کې بیا د دې ټول مکمل یعنې د دغه پروجیکټ چې څومره ټاپکس دي هغه ټول په دغه مینو کې پراته دي او د دغه مینو نه بیا استفاده کیږي ملګرو. نو تاسو که چیرې دغه ویډیوګانې تر اخره پورې فالو اپ کړئ چې دغه پروجیکټ څنګه جوړ شوی دی. بیا دې نه پس تاسو کولی شئ چې څومره نور پروجیکټس دي ضروري نه چې هغه یوازې د انګلیسي وي. تاسو کولی شئ چې مثلا د نورو کتابونو په اړه یا تاسو خپل یو کوم کتاب دی هغه تاسو نشئ کولی چې چاپ ته ورکړئ نو تاسو کولی شئ سمپلی هغه یو اپ جوړ کړئ ګوګل پلی سټور ته اپلوډ کړئ خلک به په خپل موبایل کې استعمالوي او د هغه کتاب نه به مکمله استفاده کوي. همدغسې تاسو کولی شئ مکمل دا کوم کویزز چې دي یا ټیسټ چې دي ټیسټونه چې دي یا د آیلټس دپاره جوړ کړئ یا د ټوفل دپاره جوړ کړئ. خیر دا خو نارمل د انګلیسي دپاره دی او یا هم مثلا د مکتب چې کوم مضامین دي هغوی نه واخلئ تاسو کوم کتاب جوړ کړئ او هغه کتاب تاسو اپلوډ کړئ نو دا از ا بوک کار کوي ملګرو. دا تاسو وګورئ مینو ده او همدغسې بیا مختلفه آپشنز دي دې کې. خیر په دې باندې به راځو ون بای ون به مکمل په دې باندې کار کوو. نو ملګرو سره له دې چې مونږ په LEN یعنې لرن انګلیش ناو باندې کار کوو اکثرا ماته میسیجز راغله چې شاګردان وایي چې زی چیټ یو ښه اپلیکیشن دی په دې کې پروګرامینګ هم زیات دی سرور سایډ پروګرامینګ دی فایر بیس ده او فایر بیس ډیټا بیس دی آنلاین دی یعنې دا یو آنلاین اپ دی او همدغسې ګوګل میسج سروسینګ د دې کې مختلف ډېر زیات کوډ استعمال شوی دی یا مختلفه تکنیکس یا APIs پکې استعمال شوي دي. نو زیاتره شاګردانو ویلي چې زی چیټ ته لاړ شه نو خیر مشکل نشته چې کوم کسان زی چیټ غواړي نو پرابلم هغوی خفه کېږي نه چې دغه لرن انګلیش ناو چې دی دا یو وړوکی پروجیکټ دی تقریبا دا به زه کوشش کوم چې هر څه زر تر زره وي دغه زه کمپلیټ کړمه دې ویډیوګانې بیا هغې نه پس به په زی چیټ باندې کار وکړو انشاءالله. په زی چیټ کې به هم موږ تاسو دغه پروجیکټ به زه تاسو ته بیا په یوټیوب باندې واچوم. نو ملګرو راځو خپل اصلي هدف ته چې کوم موږ سره LEN یعنې لرن انګلیش ناو پروجیکټ دی دا مثلا انډرایډ سیډ ده. نو زه به دلته کې راشم یو نیو پروجیکټ نخلم نو مخکې له دې نه چې لاړ شو نیو پروجیکټ زه واخلم او هغې کې زه کار سټارټ کړم. نو ملګرو تاسو سره ضرور دی چې یو تاسو سره ورچوال ډیوایس وي یعنې یو ورچوال موبایل وي او یا هم تاسو کولی شئ د خپل چې کوم فزیکل ډیوایس در سره هغه تاسو استعمال کړئ. د
او ټیسټینګ لپاره چې کله دا اپ جوړیږي نو تاسو به ټیسټ کوئ او همدغسې انډراید سټډي ده چې ډېره زیاته مهمه ده دا باید چې تاسو ځان سره انسټال کړئ صحیح ده د انسټالولو طریقه مکمله ما سره په یوټیوب باندې پرته ده او همدغسې که تاسو جینی موشن ځان سره انسټالوئ د دې هم مکمله طریقه ما سره په یوټیوب پرته تاسو کولی شئ دغه ویډیوز دلته وګورئ او ملګرو یو بله خبره مهمه تاسو ته وکړمه چې دې ځینې تاسو بیسیک یا بیسیک لیول چې کوم ابتدایي شیان دي په انډراید سټډیو کې تاسو کولی شئ زما د یوټیوب چینل نه زده کړئ ځکه دا پروژه چې موږ سټارټ کوو دا بیسیک نه ده صحیح ده دا کوم LEN یا لرن انګلیش ناو چې دی دا لږ متکې یعنې باید تاسو سره بیسیک نالج وي او که نه وي تاسو کولی شئ چې مثلا دغه ویډیوز فالو کړئ بیا کولی شئ دغه اپ ځان ته ډیزاین کړئ بیا ورو ورو پریکټس کوئ انشاءالله وبشي نو دا ما سره هاو ټو انسټال انډراید سټډي ان پښتو دی او دې کې 2020 یعنې تقریبا یو څو میاشتې مخکې ما دا اپلوډ کړې دا ویډیو تاسو کولی شئ دا ویډیو پلی کړئ او هاو ټو انسټال انډراید سټډیو او همداسې هاو ټو انسټال انډراید ایمولیټر یا جینیمیشن صحیح ده که نه دا مکمل دا دواړه ویډیوز وګورئ نو تاسو سره به دا هم راشي او همدغسې انډراید سټډیو به هم تاسو سره راشي نو راځو سټارټ کوو څه شی یو نوی پروجیکټ نو ملګرو سره له دې چې LEN یا لرن انګلیش ناو پروجیکټ جوړیږي دې سره سره بیا موږ تاسو په دې کې تاسو اډ څنګه لګولی شئ یعنې خپل اپلیکیشن سره به تاسو اډ ولګوئ او هغه اډ نه به تاسو پیسې څنګه ګټئ هغه پیسې به تاسو لاس ته څنګه راوړئ او همدغسې دغه اپلیکیشن به تاسو ګوګل پلی ته څنګه اپلوډ کوئ او په ګوګل پلی کې یعنې ګوګل پلی کنسول کې به د دې چې کوم ټرافیک ټریکینګ دی هغه به هم تاسو ته زه وکړم او همدغسې اډسنس اکاونټ څنګه تاسو جوړوئ مکمل به د دغه اپلیکیشن یا د دغه پروسس چې کوم دی دا کوم سایکل چې دی چې هاو ټو ډیولپ اپ هاو ټو میک اډس آن اټ یا مثلا ګوګل سروسز دي او همدغسې اپلوډینګ شو همدغسې چې کله تاسو پیسې ګټئ هغه پیسې څنګه تاسو به ټریکینګ کوئ او مثلا زیاتره اپلیکیشنز خلک جوړ کړي بیا هغه ګوګل پلی سسپینډ کوي یا یې پکې پرابلمز راوځي یا مثلا خلک ډېر زیات اډ باندې کلیکینګ کوي نو دې ټولو په باره کې به زه مکمل معلومات په همدغه سیریز کې تاسو ته درکړم چې تر څو تاسو وشئ کولی اپس جوړ کړئ او د دې هم تاسو پیسې وګټئ نو ملګرو راځو انډراید سټډي ته او په انډراید سټډیو کې فایل او هغې نه پس نیو پروجیکټ به زه واخلم دلته به تاسو واخلئ ایمټي پروجیکټ دلته به نیکسټ کړئ او هغې نه پس به تاسو سمپل راشئ دلته به خپل د پروجیکټ نوم ورکړئ سپوز ما نوم ورکړ دلته زه واخلم لرن انګلیش ناو به کوم لرن انګلیش ناو په نوم باندې صحیح ده ملګرو تاسو وټ ایور چې تاسو غواړئ دلته اچولی شئ ملګرو دې کې ډاټ دا کام چې دی بیا هغې نه پس سلش سافټ لیکلی دی صحیح ده دا تاسو کولی شئ که چېرې تاسو خپل ویب سایټ ولرئ نو د هغه ویب سایټ نوم ورکولی شئ د خپل د ویب سایټ نوم ورکړم ظریف بهادري ډاټ learn English now صحیح ده که نه دا زما د هغې چې کوم پیکج نیم دی دا دی صحیح ده ملګرو او هغې نه پس به تاسو دلته کې لینګویج جاوا دی او همدغسې دې ځای کې به تاسو API 19 واخلئ نو دا لیټسټ ورژن دی دا تاسو انتخاب کړئ او هغې نه پس به دا فنش کړئ نو چې کله دا فنش کړه تاسو به یو څو دقیقې ورته منتظر شئ نو پروجیکټ موږ سره بلډ شو ملګرو دا موږ سره مین اکټیویټي ده دا ما سره مین XML فایل دی چې دې ته وایي فرنټ اینډ فایلز او دې ته وایي بیک اینډ فایلز نو دې کې تاسو مکمل دی چې کوم فرنټ اینډ دی هغه به ډیزاین کوئ او بیک اینډ چې دی هغه به تاسو دلته ورته کوډ لیکئ نو ملګرو سمپل زه به راشم دې کې ګوره بیا دې ویوز دي دا یوازې کوډ دی که ته غواړې چې د کوډینګ نه یوازې کار واخلئ یوازې د کوډینګ نه کار اخیستی شي زیاتره خلک دي هغوی مثلا دې ځینه ګرافیک کار کوي خو ګرافیک باندې کار کول که یو کس مثلا مستقیم راخلي دې ځای نه بټن اخلي دلته اچوي دا ښه کار نه دی ملګرو صحیح دی که نه ځکه د پروګرامر دپاره دا نه ښایي چې هغه مثلا مستقیم دلته راشي بټنز راواخلي او هغه بټن نه کار وکړي صحیح دی که نه که تاسو راشئ د دې بیک اینډ ته نو د بیک اینډ کې دومره ورته کوډ شوی دا ګوره تا یو بټن راخیستی همداسې بیا د یو ریډیو بټن راخیستی او بیا د یو ریډیو ګروپ راخیستی نو تاسو ته ضرورت دا دی یعنې مهمه دا ده چې تاسو د کوډ له لارې نه دغه بټنز جوړ کړئ نو که دلته تاسو کلیک کړئ دا یوازې کوډ دی دا یې پریویو ته ښیي چې کله دلته کوډ کړئ دلته به تا ته پریویو ښیي او دا یوازې ډیزاین دی نو زه خپله شخصا چې یم هغه زه په کوډ کې کار کوم زه په ډیزاین ویو باندې کار نه کوم نو زه به راشم دلته به دغه بټنز ډیلیټ کړم دا څه وکړم ملګرو هغه بټن مانه ختم شو یعنې دلته په سکرین باندې اوس نشته دلته ما سره اوس دا خالي ده نو ملګرو دلته کې اول د موږ سره د ټولو نه اول کار ستاسو به دا وي چې دلته کې دا کنسټرینټ لی آوټ لیکلی دا به تاسو چیک کړئ دا به تاسو ختم کړئ صحیح ده که نه دلته به تاسو ولیکئ ریلیټیو لی آوټ نو ملګرو دا ولې زه ریلیټیو لی آوټ لیکم دا مکمل ما په بیسک
لرنینګ کې ویل ده که تاسو راشئ دلته دا مکمل مال تاسو ته ویل دي چې ریلیټیو لیاوټ شی دی او همداسې لینیر لیاوټ شی دی او کنسټرنټ لیاوټ شی دی دا مکمل ماته شی کړی دی هلته صحیح دی نو دې کې به زه مکمل په مستقیم په یو پروژیکټ باندې به کار کوم او همداسې زه راشم دلته دې کې به زه ورته وایم چې ته ماته فرسټ اف آل څه کار وکړه نو ټول نه اول ماته یو ټیکسټ ویو راکړه او په هغه ټیکسټ ویو کې راته سمپل زه به اول سایز ورته واخلم رپ کانټینټ او رپ کانټینټ دلته به زه ورته وایم چې په دغه ټیکسټ ویو کې ماته اول ولیکه ټیکسټ صحیح دی که نه زه به واخلم اول ورته وایم چې ماته ټیکسټ راکړه او زه به ورته واخلم چې لرن English now دا زما څه شو زما ټایټل شو صحیح دی هغې نه پس به تاسو دا سلیش واخلئ دا ټیګ به کلوز شي تاسو دلته وګورئ ملګرو دا موږ سره لرن انګلیش ناو راغی او دلته به زه راشم څه به ورته وایم دې به سایز واخلم نو زه به ورته وایم چې ټیکسټ سایز ماته پکار دی 23 DP نو 23 DP ګورم دا لږ وړوکی دی نو زه به لږ دا زیات واخلم سپوز ما واخیسته چې 50 DP به فور ناو به زه دا 50 DP واخلم دا په دې شکل شو او همدغسې به زه راشم دلته به ورته وایم چې ماته څه کار وکړه ټیکس الاینمنټ چې دی هغه ماته سنټر ته کړه نو دا ټیکس به ماته سنټر شو دا زما ټایټل شو صحیح دی او دغه چې کوم ما سره سکرین دی ته وایي اکټیویټي مین مګر دلته کې دا ما سره پروجیکټ ایریا ده چې دې کې زه خپل مکمل ریسورسز ګورم پروجیکټ یعنی د جاوا فایلونه ګورم او همدغسې خپل د XML فایلونه ګورم لی آوټ ډرایبل او میپ میپس دي ویلیوز دي وټ ایور دې کې چې تاسو هر څه ګورئ مګر دا مکمل ما ته شی کړی دی په څه کې په بیسیک لیول لرنینګ کې دا ویډیوز تاسو وګورئ دا به تاسو ته مکمل کلیر شي صحیح دی کم کچېرې کلیر نه وي کچېرې کلیر وي او هغه ویډیوز هم کتلي نو لا ښه صحیح دی نو دا تاسو وګورئ ملګرو دلته ما سره لرن انګلیش ناو راغی صحیح دی د فی الحال دپاره زه راځم دلته او دې کې دا ما سره اوس د هغې بیک انډ ده فی الحال دا همداسې پرېږدم او غواړم دې نه زه دا رن کړم په خپل موبایل باندې چې کوم ما سره دا موبایل دی دا تاسو وګورئ ملګرو دې کې ما سره یو موبایل دی چې کوم سمسنګ په نوم باندې سمسنګ ګلیکسي S5 دی زه په دې باندې رن کوم نو سمپل زه به راشم دلته او دلته به ورته وایم چې دا ګورئ ملګرو سمسنګ موبایل دی او هغې نه پس به دا رن کړم دا به هلته رن شي په سکرین باندې او ګورم چې دلته دا انسټالېږي که نه په سکرین باندې راځي که نه راځي که چېرې دا راغی نو زموږ اپلیکیشن ته دغه پورې اوکې دی موږ به تاسو به مخکې لاړ شو صحیح دی نو دا تاسو وګورئ ملګرو څومره ښایسته یعنې لرن انګلیش ناو دا ما سره انسټال شو بیک که زه راځم مینیو ته دلته به زه مینیو ته راشم دلته به زه وګورم چېرته ما سره لرن انګلیش ناو اپلیکیشن چېرته انسټال شوی دی لرن انګلیش ناو دا تاسو وګورئ ملګرو په دې باندې دوباره کلیک کوم نو دا ما سره راځي لرن انګلیش ناو کلیر ده نو دوباره دا موږ سره دا شو اوس راځو ملګرو دې کې موږ تاسو په شي باندې کار کوو دې کې موږ تاسو کار کوو په سلایډر باندې یعنې تاسو به دا سلایډر څنګه جوړوئ نو راځو د ټولو نه اوله په دغه سلایډر باندې کار کوو چې دغه سلایډر به تاسو څنګه جوړوئ صحیح دی کلیر دی هغې نه پس بیا نورې خبرې دي چې مثلا په دې سلایډر باندې تاسو کلیک کوئ او هغې نه پس بیا نور آپشنونو ته ځو نو فرسټ اف آل لیټس ورک آن سلایډر هاو ټو ګیټ د سلایډر رایټ نو د هغې دپاره تاسو سمپل راشئ دیز کې به تاسو څه کار وکئ چې د دغه ټیکسټ ویو نه لاندې به تاسو څه کار وکئ نو دلته به راشئ تاسو ورته وایئ چې ویو پیجر صحیح ده که نه نو دا به تاسو واخلئ دلته به راشئ ورته ووایئ چې میچ پیرنټ ملګرو میچ پیرنټ څه دی د دې مطلب دا دی چې دا مستقیمه د دې چې کوم د دې سایډ نه واخله تر دې سایډ پورې او همداسې ټاپ نه واخله باټم پورې کلیر ده نو میچ پیرنټ او میچ پیرنټ هغې نه پس به دا که دلته کلوز کړه نو دا ما سره کلوز شو یعنې دا په دې شکل او دلته به آی ډي هم ورته ورکړئ فار ایگزامپل ما ورته واخیسته چې آی ډي زه به دلته ورته واخلم چې ویو پیجر صحیح ده که نه نو دلته به تاسو ورته آی ډي ورکړئ چې ویو پیجر دا زما ویو پیجر شو کلیر دی دا به دلته تاسو کې دی هغې نه پس به تاسو راشئ دلته څه کار وکړئ یو نیو لی آوټ واخلئ نو رایټ کلیک او دلته به راشئ ورته وایئ چې نیو او دلته به ورته وایئ چې نیو لی آوټ کلیر دی دې کې به تاسو ورته وایئ چې فار ایگزامپل زه به ورته وایم چې مین سلایډر مین انډرسکور سلایډر مګر دلته تاسو نشئ کولی چې غټ حرف ورکړئ که چېرې غټ حرف هم ورکړو نو دا XML فایل دی دا نمبرز هم نه قبلوي او همداسې غټ حرفونه نه هم قبلوي صحیح دی نو تاسو به مین سلایډر په نوم باندې به تاسو دا جوړ کړئ اوکې به کوئ نو دا تاسو وګورئ مګر ما سره یو نوی فایل خلاص شو چې کوم خالي دی هغه به زه دلته راشئ دیز ته کې به تاسو ورته واخلئ چې دا ما سره اوس مین سلایډر هغې لپاره به هم تاسو دلته دا ختم کړئ او دلته به تاسو ولیکئ چې ریلیټیو لی آوټ نو دا به ول ریلیټیو لی آوټ کړئ هغې نه پس د دې ټک نه به لاندې راشئ دیز کې به تاسو ورته ووایئ چې ته ماته په دغه سلایډر کې څه پکار دی که تاسو راشئ دغه اپلیکیشن ته په دغه اپلیکیشن کې تاسو وګورئ ملګرو دلته کې لاندې یو ټیکسټ دی او بره یو ایمیج دی صحیح ده دا ایمیج دی او لاندې ټیکسټ دی نو تاسو کولی شئ چې دا واخلئ سپوز دلته راځم دلته ورته وایم چې اول ماته په دغه سلایډر کې
اول د ټول نه مهمه ماته یو ایمیج ویو راکړه صحیح ده ایمیج ویو دا د راب کانټینټ دی وي صحیح ده او همدغه سه دغه چې کوم هایټ ده هغه هم ما سره راب کانټینټ وي او هغه نه پس په زه ته هم چې ماته آی ډي راکړه نو آی ډي دپاره به راشئ آی ډي او دلته به تاسو ورته ووایئ چې فار ایګزامپل سلایډر انډرسکور ایمیج انډرسکور ویو صحیح ده دا یې د آی ډي شوله ګورو آی ډي چې دپاره استعمالیږي دا بیسیک لیول کې ما الریډي مکمل ویلي دي تاسو کولی شئ دا چک کړئ صحیح ده نو دا ما سره ایمیج ویو شوه او زه به راشم دلته به ورته وایم فی الحال RSC or like resource چې کوم دی SRC resource چې دی هغه به زه ورته واخلم چې map launcher دا ما د map launcher واخلم دا تاسو وګورئ نو په دې باندې دا راغی که تاسو غواړئ چې نه زه غواړم چې یو سپیسیفیک ایمیج ورکړم نو تاسو کولی شئ چې راشئ دې ځای کې ما یو فولډر دی د ډیسکټاپ فایلز نه د لرن یعنی لرن انګلیش ناو په نوم باندې دې کې تاسو ګورئ دغه عکسونه ما راټول کړي د ګوګل نه او یا مې هم د خپل زوړ پروجیکټ نه اخیستي دي نو تاسو کولی شئ چې دغه عکسونه هم راواخلئ صحیح دی او انډرویډ سټوډیو ته یې واچوئ او بیا یې تاسو استعمال کړئ د فی الحال دپاره زه نه غواړم دا وروسته زه تاسو ته وایم چې دا به تاسو څنګه اپلوډ کوئ هغې ته نو سمپل زه به راشم دې ته دلته به ورته وایم چې فی الحال دپاره ما سره همدغه عکس چې د کوم دی دا صحیح دی او هغې نه پس به زه دغه عکس لوکیشن چې دی دا به زه سینټر ان پیرنټ کوه ګروپ ورته واخلم نو دا ما سره په د سکرین په شي طرح په منځ کې راغی یعنې په دې حالت په دې ځای کې راغی صحیح دی په دې لوکیشن باندې همدغسې زه راځم ورته وایم چې دې نه پس بیا ماته چې پکار دی دې نه پس ماته پکار دی یو ټکسټ ویو پکار ده او دغه ټکسټ ویو ته څه وکړه زه ورته وایم چې ریپ کانټینټ او دا ماته یعنې ټیګ کلوز کړه آی ډي او دلته به زه ورته وایم چې آی ډي د دې آی ډي چې وي زه ورته وایم چې سلایډر انډرسکور هیډینګ دی صحیح ده که نه نو دا ما سره ټیکسټ شو او زه به ورته راشم ورته وایم چې ته ماته څه کار وکړه هیډینګ ټیکسټ په دې باندې ټیکسټ ماته ولیکه هیډینګ صحیح دی نو هیډینګ نو دا ما سره هیډینګ شو او د دې چې کوم ټیکسټ سایز دی ټیکسټ سایز به زه واخلم سپوز ورته وایم چې 20 یا 25 ډي پي مې واخیسته او دلته به راشم څه به ورته وایم چې دا ته ماته څه کار وکړه دا ماته بیل وکړه د چا نه د دې نه د دغه ایمیج نه لاندې راته وښیه د ایمیج آی ډي چې ده سلایډر ایمیج وي ده دا به زه کاپي کړم او دلته به دا ور پیسټ کړم نو تاسو وګورئ ملګرو دا به د دې نه لاندې راشي صحیح دی اول به دلته ورته ولیکئ چې آی ډي او دلته کې ورته واخلئ چې ویو دا صحیح دی نو د دې نه لاندې راغی همداسې زه به ورته وایم چې دا اوس ماته سنټر ته کړه نو سنټر هوریزنټل به زه ترو کړم نو دا به دې لاندې راشي کلیر دی په دې شکل همدغسې به زه راشم نو د دې نه لاندې ماته یو بل دغه پکار دی یو بل ټیکسټ ویو پکار ده تاسو کولی شئ مستقیمه دا کاپي کړئ او دلته لاندې پیسټ کړئ نو ملګرو دا وګورئ دا ما سره 2 دانې شو او زه به درته وایم چې هیډینګ هغې نه پس په هیډینګ نه زه به درته وایم چې دا ډسکرپشن ده ما سره صحیح ده که نه ډسکرپشن دا ما سره ډسکرپشن ده او د دې ټیکسټ چې کوم دی هغه به زه هم ورته واخلم چې ډسکرپشن صحیح ده که نه او د دې چې سایز دی 25 خو د دغې به زه لږ زیات کړم 35 به یې کړم صحیح دی نو دا به زه 35 ډي پي کړم او دې ته به ورته وایم چې ته بیلو دا ګورئ دلته ما لیکلی چې بیلو سلایډر زه ورته وایم چې نه بیلو سلایډر نه بیلو څه شی دی شي د دغه سلایډر هیډینګ نه دی بیلو شي نو زه به سلایډر هیډینګ دې ته واخلم انټر به کړم نو تاسو وګورئ ملګرو دا د هغې نه لاندې راغی نو ما سره باید عکس وي هغې نه پس بیا د هغې هیډینګ نوم وي او هغې نه پس بیا هغې ډسکرپشن وي که تاسو ورته غواړئ نو ډسکرپشن هم تاسو دې ځای کې اخیستلی شئ ورته په دې شکل باندې که تاسو غواړئ کلر ورکړئ نو ټیکسټ کلر به زه واخلم صحیح ده که نه ټیکسټ کلر هغې نه پس به زه راشم ورته ووایم چې دغه کلر چې دی دا ماته 000 یعنې دا تور کلر راته واخله صحیح دی نو دا ماته تور کلر شو خلاص په دې شکل باندې کلیر دی ملګرو او ډسکرپشن چې دی هغه د ماته تور کلر باندې نه نو دا ما سره برابر شو چې مین سلایډر نو دا ما سره یو لی اوټ دی یو ما سره مین اکټیویټي دی چې کوم زما بیکګراوند ده او یو ما سره سلایډر دی چې دا سلایډر به داسې موف کېږي یعنې چې کله یوزر په سکرین باندې داسې وایپینګ کوي که نه یا سوایپ کوي هغه به دا موف کېږي به کلیر دی ملګرو نو دا ما سره تیار شو تر دې ځای پورې اوس زه راځم څه کار کوم اوس به زه راشم دې ځای کې چې کوم ما سره مین دی مین چې کوم جاوا کلاس ده ما سره دې نه به بهر راشم دلته په دې باندې به رایټ کلیک کړم او دلته به ورته وایم چې ته ماته یو بل کلاس واخله د کلاس نوم دی فار ایگزامپل کسټم
صحیح ده کنه سلایډر دی زما د جاوا کلاس نوم وي نو موږ تاسو به جاوا پروګرامینګ ډیر کړی وي او زما په ویډیو هم کتلی وي په کې ما پبلک کلاس کسٹم سلایډر یا پبلک کلاس ټیسټ کلاس یا پبلک کلاس ای یا بی می اخستل نو هغه سي د سر مې ته اخستل چې کسٹم سلایډر دلته کې تاسو ته وایي چې ایکسټنس کما د څه شي پیجر اډاپټر کلاس نو دا اوس مثلا یو ریډیمیډ کلاس دی چې دا الریډي جوړ شوی دا صرف هغه موږ تاسو دغه کلاس چې دا دغه چایلډ کومه موږ ګورو دا الریډي ما په اوپس لیول باندې تقریبا کېدای شي ما په شلګونو ځلې دا شی ویلی تاسو ته کلیر ده صرف دلته فرق دا چې دا یو مخکې د مخکې ډیزاین شوی کلاس ده کلیر ده صحیح ده نو زه به راشم دلته به ورته دا ماته وایي چې یاره د دغه کلاس خپل میتھډ دی ریډیمیډ یعنی دا ما سره دې نه ښکاري چې دا ما سره یو نارمل کلاس نه دی دا ما سره یو ابستراکټ کلاس دی یعنی دغه کلاس به زه باید چې میتھډز راولم که دې کلاس میتھډ نه راځي نو دا کلاس به کار نه کوي که مو خیال شوي ما ابستراکټ کلاسز تاسو ته ټیچ کړي دي په جاوا کې صحیح ده نو زه به راشم ورته امپلیمنټ میتھډ او دلته به زه دا اوکې کړم نو دا تاسو وګورئ ملګرو دلته لیکلي دي چې پبلک INT get count دی او یو به سره is view from object نو دا دوه methods دي چې دا ما سره abstract methods دي دا باید دلته کې mention شي صحیح ده ملګرو هغې نه پس به راشم دلته کې ورته چې دغه کلاس ما سره چې نشته دی دغه کلاس ما سره کنسټرکټر نشته دی ملګرو نو زه به دغه کلاس کنسټرکټر جوړ کړم ملګرو ما تاسو ته بار بار مخکې ویل دي چې ګوره دغه بیسیک لیول پروګرامینګ تاسو ته وروسته بیا ډېر زیات پکارېږي نو زه به راشم دلته ورته چې کسټم سلایډر اول زه واخلم چې ورته چې پبلک صحیح ده که نه نو پبلک او دلته ورته واخلم چې کسټم سلایډر قوسواس قوسبند او دلته به زه دا واخلم په دې شکل دلته به زه ورته وایم چې ته ما ته څه کار وکړه کانټکسټ هغه ته به زه ورپاس کړم کانټکس صحیح ده کانټکس اوس وایي اصل کې دی چې ملګرو دا اصل کې یو کلاس دی چې دغه د انوایرمنټ یعنې د سکرین د موبایل سکرین چې کوم ایریا ده هغې ته کانټکسټ وایي صحیح ده نو زه به ورته راشم سمپل ورته ووایم چې کانټکسټ صحیح ده که نه په دې شکل باندې او هغې نه پس به زه راشم ورته وایم چې کوم کانټکسټ د دغه سلایډر کلاس څه ورته وایي کنسټرکټر ته ورپاس کېږي نو هغه ماته مساوي کړي this dot context is equal to context صحیح دی ملګرو په دې شکل باندې نو دا ما سره څه شو دا ما سره د هغې کنسټرکټر شو صحیح دی ملګرو نو راځو لاندې اوس ماته څو هیډینګز پکار دي سپوز زه ورته وایم چې فلحال ماته 2 یا 3 هیډینګز جوړ کړه بیا وروسته په هغې باندې کار کوو موږ تاسو نو زه به راشم ورته وایم چې سټرینګ ماته واخله یا تاسو بری هم اخیستلی شئ صحیح دی زه به راشم ورته وایم چې سټرینګ ماته یو 3 هیډینګه جوړ کړه یو ارې جوړ کړه زه به ورته وایم چې هیډینګز صحیح دی که نه نو headings په واخسته is equal to دلته به سمپل ورته وایم ورته وایم چې فور ایگزامپل اول به ورته وایم چې افغانستان وروسته بیا ملګرو په دې کې بیا چینجز راولي صحیح دی په دې کې صرف هغه سټرکچر جوړو بیا به وروسته دا چینجز راوړو زه به ورته وایم چې افغانستان هغې نه پس به زه واخلم فور ایگزامپل امریکا صحیح دی که نه امریکا او هغې نه پس به زه دلته واخلم اسټرالیا صحیح ده که نه په دې شکل باندې مې دا ما سره هیډینګ شو همداسې به زه بیا راشم ورته وایم سټرینګ او دلته کې ما ته څه واخله دلته ورته وایم فور ایگزامپل ډسکرپشن به زه واخلم ډسکرپشنز مې واخیسته او دې کې به زه واخلم ورته وایم چې I love Afghanistan yeah it is my country صحیح ده که نه it is my country صحیح ده او کما هغې نه پس America it is a good country it is a good country صحیح ده که نه یا you can say like ورته ویلی شي it is like زه ورته وایم نو په هر صورت ښه Australia like for example I live in Australia I live in this country I live in this country صحیح په دې شکل باندې ما ولیکه دا ما سره ډسکرپشن شو دا هیډینګ شو ډسکرپشن شو همدغسې به زه راشم ورته وایم چې ما ته تصویرونه هم راکړه صحیح دی سوري دلته به تاسو یو مساوي علامه واچوئ چې دا ختم شي نو تصویرونه ته کوم 3 تصویر اخلي فلحال دپاره به زه راشم دې ځای ته او دې ځای کې به زه ورته وایم چې ته ما ته لین ته لاړ شه او دې ځای کې ما ته څه کار وکړه فور ایگزامپل زه به واخلم ټینسز دا به واخلم هغې نه پس به زه واخلم کنډیشن ځکه وروسته موږ ته همدغه څیزونه پکارېږي ملګرو صحیح دی نو دا درې وزه راواخلم کاپي به کوم ده کاپي او هغې نه پس به زه راشم دلته چېرته دې ته او دلته به زه راشم په ډرایبل کې به رایټ کلیک او دلته به پیسټ کړم دا صحیح دی دلته به زه دا پیسټ کړم او دلته به تاسو دا بهرنی واخلئ اوکې به یې کوئ هلته به دا تاسو اوکې کوئ اوس به دلته راشئ ورته به څه ورته وایئ دلته به تاسو وایئ چې سټرینګ سوري ناټ سټرینګ دلته به تاسو INT واخلئ
او دغه انټیټي واخلئ چې images صحیح ده کنه هغه heading description and images او دلته به تاسو r.id. r.dribble. No r.dribble.tenses اول بیا کاما r.dribble.relative دویم دی وی او همداسې r.dribble.سشوکه reported دی دریم وي دا اصل کې نور څه نه ملګرو دغه کم relative reported او tenses چې دا اصل کې دا ګوره relative reported او tenses دغه عکسونه دي چې ما دې ته ور واچول دا تاسو ګورئ ملګرو که زه دا اوپن کوم نو په سکرین باندې دا ماته ښکاري دغه عکسونه ما په دغه ایمیج ارې کې ور واچول هغې نه پس به تاسو څه کار وکړئ دلته به تاسو راشئ ورته ووایئ چې ماته ریټرن کوه څه شی هیډینګ دلته به راشئ ورته وایئ چې هیډینګ ډاټ لینک ماته ریټرنینګ کوه نو تاسو به دا واخلئ صحیح دی اوس هغې نه پس به تاسو څه کار کوئ هغې نه پس به تاسو دلته لاندې راشئ دلته به ورته وایئ چې ریټرن ویو صحیح دی که نه نو دلته به تاسو ورته وایئ چې ویو از ایکوال ټو قوسواس ریلیټیو صحیح ده که نه او دې کې به تاسو دا آبجیکټ ور پاس کړئ صحیح ده دا آبجیکټ به تاسو ور پاس کړئ نه دا به ټایپ کاست کړي تاسو ته صحیح ده ملګرو نو په دې شکل باندې صحیح ده نو دلته زه راځم چې دا به څه وایي اوکې دلته به زه یو بل مساوي واچوم نو دا ما سره اوکې شو او هغې نه پس ما سره یو بل میتد دی هغه به هم تاسو کال کوئ چې ضروري دی نو دلته به واخلئ تاسو instantiate item دا method دا تاسو کال کوي دا ما سره شي on instantiate method item صحیح دی on instantiate item دا به تاسو کال کوي دلته به تاسو کار وکړئ ملګرو دلته به تاسو څه کار وکړئ اصل کې د انسټنشیټ اصل کې وایي چې ته ملګرو انسټنشیټ ملګرو مطلب دا دی چې د ډوپلیکیټ جوړول ته وایي چې کله ته مثلا تا سره یو آبجیکټ پروت تاسو غواړئ چې د هغې ډوپلیکیټ جوړ کړئ صحیح دی ملګرو خیر په هر صورت دا بیسکس کې ما ټول تاسو ته ویل دي او همدغسې تاسو کولی شئ چې کله مثلا یو کس که گیم ډیولپمنټ کوي بیا کې دا ډېر زیات پکارېږي چې کله یو کس فایر کوي هغې نو مطلب دا نه دی چې هغه په خپل چې کوم ګن دی هغې کې به هغه مثلا شپږ مرمۍ مکملې فلک دي هغه یو مرمۍ دي هغه انسټنشیټ کوي صحیح ده که نه یعنې هغې ډوپلیکیټ جوړوي 6 ټایم نو اوس که تاسو ګورئ زموږ د موبایل سکرین چې دی هغه موږ یو سکرین دلته جوړ کړی چې هغه ما سره دا دی دا مین سلایډر دی که نه دا نو موږ اوس دا انسټنشیټ کوو یعنې د دې ډوپلیکیټ جوړوي چې څومره چې ما سره دلته هیډینګز دي ځکه موږ دلته ورته ویل چې هیډینګ ریټرن کوه ماته هیډینګ لینث یعنې چې څو هیډینګز دي ماته هغونه به موږ تاسو اوس انسټنشیټ کوو هغې نه پس به دلته کې ملګرو راشي تاسو به دا واخلئ لی آوټ انفلیټر به واخلئ صحیح دی دا ما سره یو کلاس دی دا هم ما 100% زما په لیسټ کې تا پروت دی د دې په باره کې ما مکمله خبره کړې چې لی آوټ انفلیټر کومه سې کلاس دی او چې دپاره پکارېږي نو layout inflator is equal to دلته به تاسو واخلئ چې layout inflator context به تاسو واخلئ یعنې د موبایل د سکرین environment dot get system services او دلته به تاسو ورته وایئ چې get څه شی layout inflator services نو تاسو به دا واخلئ کلیر دی ملګرو دا به تاسو په دې شکل باندې انټر کوئ لاندې به راشئ هغې نه پس به تاسو راشئ یو ویو آبجیکټ به واخلئ نو دلته مه واخله چې د ویو کلاس ویو is equal to inflator dot inflate صحیح دی نو ملګرو دغه انفلیټر آبجیکټ ما ته انفلیټ که او دې کې به زه ته راشم اول به ورته واخلم څه شی چې ته ماته r dot layout صحیح ده که نه نو r dot layout دغه layout به دې کې تاسو ورته پاس کوئ چې دا مین سلایډر چې دی r dot layout dot means activity main دی او هغې نه پس بیا موږ سره چې دی main underscore چې دی سلایډر دی دا به تاسو ورته واخلئ بیا هغې نه پس به راشئ دلته به تاسو ورته کنټینر واخلئ کاما او دلته به تاسو ورته فالس ولیکئ په دې شکل باندې مګر کنټینر نه مطلب دا دی چې د دې چې کوم پیرنټ دی یعنې دغه سلایډر چې دی مین سلایډر دی دا به تاسو ته په کنټینر نه مطلب دا دی چې د دې چې کوم پیرنټ دی که تاسو وګورئ دا شی چې کله ما لیاوټ انفلیټر ټیچ کوم ملګرو نو هلته دا ما شی مکمل باندې دی دلته که زه کاما پریس کوم نو تاسو وګورئ ملګرو دې کې تاسو ته ویو ګروپ ښیي یا روټ درته ښیي پیرنټ صحیح ده که نه نو زه بل ته ورته وایم چې کنټینر انیوی دلته به راشئ ورته فالس به واخلئ په دې شکل باندې نو دا مسله نه ده ملګرو دلته به تاسو راشئ چې کله هم ستاسو کمپیوټر یا انډرایډ سټډي داسې مسلې ورکوي دلته ما سره مین سلایډر شته خو دلته ما سره سور ښیي هغې لپاره تاسو دلته راشئ څه به ورته ووایه
these کې راشه بل ته ریبیلډ ورته وای نو دا مسله به حل شي نو دا څنګه موږ ګورو دا مین سلایډر مسله حل شو کلیر ده نو راځو دلته ګورو دوباره دغه ځای اف شو ځکه ما ریبیلډ کا هغه نه پس به تاسو راشه دیز کې کوم خیال شوی ما سره په دغه مین سلایډر کې ګورې ز کنټرول واخلم په دې باندې کلیک نو دغه سکرین به ما ترولي په دغه مین سلایډر کې ما سره درې سوزونه دي یو د ایمیج بل د ما سره هیډینګ او بل د ما سره ډسکرپشن نو په دغه سلایډر کې به زه باید څه کار وکړم هغه ټایپ کاست کوم دلته ورته چې یو ما سره ایمیج ویو ده صحیح ده کنه او بل د ما سره ټیکست ویو ده صحیح ده کنه اول ایمیج ویو به زه واخلم فور ایگزامپل سلایډر انډرسکور image underscore yeah slider it's okay slider image and is the equal to comma view dot find view by id bata swakhlai audit bata swatwai che r dot id dot slider image view da automatic da tarashi khona amna se build da masala text view bas wakhlai slider underscore heading da masala heading is equal to view dot find view by id بواخله البته r dot id dot څه شو که slider heading ورته واخله clear done finish همدغه سي بیا بل text view د مسره slider underscore description د مسره description is equal to view بواخله view dot find view by id r dot id dot slider description ده مثلا کلیئر شو صحیح موږ په دې شکل باندې راغی اوس هغه نه پس شه ده هغه نه پس به تاسو راشي دلته به تاسو ورته وایي چې کنټینر د کنټینر ته ډاټ اډ ویو ته ولاړ شي او دلته به تاسو شو کې ویو ور اډ کړئ دا ویو چې کوم تاسو جوړ کړی دی دا تاسو واخیسته د کنټینر ته مو ور اډ کړئ اوس به تاسو کار کوئ او دلته کې به اوس دا به ختم کړئ او دې کې به تاسو ته چې ریټرن کما ته ویو دا ما سره خلاص شو موږ په دې شته دې پورې دا وشو هغه نه پس تاسو یو بل فنکشن ده هغه به هم کال کوي چې on destroy ده څه ده کنه چې destroy item دا به راوخلې او دې کې به تاسو ورته څه وایي دې کې به تاسو کلین کړئ یعنی دا ماته نه ده پکار یا نه دا سوپر ده دا ماته پکار ده لاندې به راشي دلته به تاسو وایي چې container dot remove view او دلته به تاسو واخلئ چې relative layout او دې کې به تاسو object ورته ور پاس کړئ یعنی object sorry دلته نه دلته تاسو قوس واخلئ او دې کې به تاسو دننه دوه قوس نور واخلئ دې به تاسو relative layout او دې کې به د object به تاسو ور پاس کړئ دا پرابلم به حل شي اوس دا کنه مغواړئ it's okay don't worry about نو دا مثلا دا کلاس خلاص شو دا مثلا کلاس فل شو کلیئر د مګرو اوس راځم څه کار کوم دا کلوز کوم دي نه یا قانون کلوز کوي تاسو ډایرکټ راتلای شي دلته او دې کې به تاسو څه کار کوئ مګرو تاسو به د کلاس object جوړ کړئ سره د سلایډر slider.java دغه کلاس object به تاسو جوړ کړئ object جوړول سمپل دی مګرو دا already ما تاسو ته ویلم دي په جاوا کې مطلب په نورمال جاوا کلاسز کې اوپس لیول باندې نو زه تر شم ټایم چې کسټم slider زبر تو اخلم چې m custom slider یعنی my custom slider نو واخسته is equal to new custom slider او ته بزور تو اخلم چې this یعنی دا ما ورته پاس کړ this یعنی this نه مطلب دا دی چې د مین اکټیویټي چې کوم انوایرنمنت یا کانټیکست دی هغه ما ورته ور پاس کړ کلیر دی موږ دا ما سره دی object جوړ شو صحیح ده اوس دلته تاسو ګورئ موږ په دغه مین د مین سلایډر د ما سره هغه سره به دلته ما سره مین اکټیویټي ده دلته تاسو ګورئ ما اخیسته یو ویو پیجر نو زه غواړم چې په دغه پیجر باندې تاسو هغه سلایډر راوصل غواړئ نو دغه پیجر خو ما سره په مین اکټیویټي کې پروت دی دا تاسو جاوا ته څنګه کنورټ کوئ دا تاسو ول دلته راشي څه ورته وایي دیز کې تاسو یو میثډ جوړ کړئ خپل میثډ فور ایگزامپل زه ټایم چې ټایپ کاست څه معنی ټایپ کاست یعنی کنورټ کماته ټایپ کاست my object صحیح ده کنه underscore my underscore object دا ما یو فنکشن صرف جوړ کړ په دا فنکشن ما صرف کال کوي دی بودی نشته دا کزل تراش متم چې دی بودی جوړ کا دلته ګوره private void my typecast my object په نوم باندې ما سره یو څه جوړ شو یو میثډ جوړ شو نو دغه میثډ کې به زه ورته ما چې ما سره دلته په دغه کلاس کې ما سره یو private څه شه ده view pager پروت دی صحیح ده کنه view pager د m pager په نوم باندې m view pager صحیح ده نو m view pager په نوم باندې ما سره یو object پروت دی دغه object اول ما ته ټایپ کاست کړ نو زه به راشم ته به څه وټایم چې m view pager is equal to find view by id or dot id dot
ام نوت view pager دا ګوره د view pager ما ورته واخیسته اوس که په دې باندې زه کلیک کوم دا تاسو ګورئ مې کنټرول مې واخیسته او په دې مې کلیک کړ نو دا تاسو ګورئ دیز کې دا ماته دا شو کوي یعنې دا مثلا دا دی چې دا دیز کې مین کلاس کې ما ام ویو پیجر په نوم باندې واخیستل او دغه ام ویو پیجر ته به زه راشم اوس به څه وکړم ام ویو پیجر ډاټ سیټ اډاپټر ته او دلته به زه وکړم چې ام کسټم سلایډر دا کوم سلایډر چې ما جوړ کړی دی هغه په دې ویو پیجر واچوم نو موږ راځو پروګرام رن کوو زموږ پروګرام ډن دی راځو دا رن کوو ګورو چې څه پرابلم خو نشته دی زه به دا رن کړم دا تاسو وګورئ موږ ما سره موبایل دی موبایل به زه اوپن کړم دا خو ما سره انګلیش نو لرن انګلیش ناو دی دا تاسو ګورئ موږ ګورو ما سره دا په سکرین باندې راغی دلته زه غواړم چې دا سلاید اپ کوم دا ګورئ څومره ښایسته سلایډر کار کوي دا ګورئ څومره ښایسته کار کوي خو په دې باندې چې کوم عکسونه دي هغه نه بدلېږي دا تاسو ګورئ موږ هغه عکسونه ما سره نه بدلېږي د هیډینګ سره نو دې لپاره به تاسو څه کار وکړئ چې ما سره ګورئ درې ملکونه صحیح دی چې افغانستان امریکا او استرالیا دی دلته ما سره دا سلایډر جوړ شوی دی خو ما سره عکسونه نه راځي نو د هغې لپاره تاسو راشئ دلته او دلته کې به تاسو راشئ ورته به ووایئ چې کسټم سلایډر او کسټم سلایډر کې به دننه راشي دیز ته او دیز کې به تاسو ورته ووایئ چې ما ته څه کار وکړه چې سلایډر ایمیج دا ګورئ سلایډر ایمیج ډاټ set image resources صحیح ده که نه image resources دا واخلئ او دلته به تاسو واخلئ چې images of what images of position صحیح ده نو position دا اصل کې د سلایډر position دا به ورته ور اډ کړي موږ اوس دا زه بیا رن کوم ګورم چې دا ماته څه وایي دا ما رن کې واچو هغه به دوباره کلوز کی اپ دوباره به اوپن کی دا تاسو ګورئ لرن انګلیش ناو او دلته کې ګوره هیډینګ 1 یعنی هیډینګ او ډسکرپشن د کسدارن کوم دا تاسو ګورئ موږ ګورو څومره ښایسته دا ما سره تر دې پورې کار وشو دا دی دا تر دې پورې کار کوي دا ګوره دا سلایډر جوړ شو اوس تاسو مرزي نه ملګرو چې تاسو کوم پکچرز ورچوي که تاسو نور پکچرز غواړئ نو دا درې به زه واخلم دا درې وړ عکسونه غواړم د دغه په ځای باندې دا تاسو کولی شئ راشئ دیز کې کنټرول یا کاپي به کوئ را به شئ دیز ته دیز کې به راشئ تاسو ورته ووایئ چې ما ته څه پکار دی د دې دریو په ځای باندې زه غواړم چې دا کوم درې عکسونه چې د فلیکس دي دا ور واچوم اوکې کوم تاسو وګورئ موږ ما سره درې فلیکس راشي اي جی امریکا او اي یو اس دلته به تاسو بر راشئ دیز کې پاس دیز کې ایمیجز چې کوم دی د ټنسز چینج کړه اي اف جی ته همدغسې ریلیټیو چینج کړه امریکا ته او همدغسې ریپورټډ چینج کړه سیس ته اي یو اس ته یعنی استرالیا او دا دوباره رن کړئ دا تاسو وګورئ موږ څومره ښایسته دلته به دغه تصویرونو په ځای باندې به موږ سره چې راشي د کوم فلیکس چې دي هغه موږ ته راشي دا تاسو وګورئ څومره ښایسته دا ګورئ نو دا مخکې نه ځي ملګرو دا ګوره درې دي که ته څلورم غواړې نو بیا هلته څه کار وکړه دیز ته راشه سمپل دیز کې راشه خیر نیکسټ ویډیو کې موږ تاسو کار کوو ځکه زموږ پروجیکټ چې دی لرن انګلیش ناو باندې دی نو تاسو یعنې موږ ته ډېر زیات پکار دي دغه هیډینګس بیا تاسو کولی شئ اوس راځو په دغې باندې کار کوو چې دغه هیډینګس به اوس څنګه راځي دلته مثلا دې سره دې راشي افغانستان لاندې ډسکرپشن او دې سره امریکا او ډسکرپشن او استرالیا هغې لپاره تاسو څه کار وکړئ دلته به راشئ او دیز کې به تاسو ورته ووایئ چې کوم ځای کې دیز کې سلایډر وشو ده نو هغې نه پس بیا دلته راشه ورته ووایه چې سلایډر هیډینګ ډاټ سیټ ټیکس کې ما ته څه کار وکړه ما ته هیډینګ واخله هیډینګ اف پوزیشن دلته به تاسو پوزیشن واخلئ ورته پوزیشن او همدغسې دلته راشئ چې سلایډر ډاټ ډسکرپشن کې ما ته ډاټ سیټ ټیکس به واخلئ سوري ناٹ ده سیټ ټیکس کې به تاسو واخلئ ډسکرپشن description of such a position دا به تاسو واخلئ دا تاسو وګورئ موږ دا درې لاینه کوډ به ور واچئ او دا به رن کړئ اوس ګورو آی هوپ چې څه مسله نه وي نو دا زموږ موبایل دی دا تاسو وګورئ موږ ګورو څومره ښایسته دلته به راغی موږ سره افغانستان امریکا او همدغسې موږ سره بل دی استرالیا صحیح دی نو تر دې پورې موږ سره په دې ویډیو کې پر روانه ویډیو کې موږ تاسو په دې کې مکمل آپشنز واچو یعنی څنګه تاسو کولی شئ چې فل چې موږ سره دغه ټاپکس دي زموږ خپل د لرن انګلیش ناو ټاپکس دي هغه به څنګه تاسو دې ته وراچوئ نو زه ځم مینیو ته یو ځل دوباره دا چک کوم ګورم چې دا پرفیکټ کار کوي که نه کوي نو دا ما سره مینیو او هغې نه پس لرن انګلیش ناو دیز کې ما سره سلاید لرن انګلیش ناو دی افغانستان امریکا او همدغسې استرالیا ده نو زه به سمپل راشم دلته به دوباره دا چیک کړم چینجز راوړم یعنې ما ته دغه کنټریز نه دي پکار تاسو کولی شئ دغه درې وړه واخلئ دیز نه ډیلیټ کوئ ملګرو ما ته نه دي پکار یوزیج دا وایي ډیلیټ انیوی او دیز کې به تاسو ته دا
error درکوي دې ځای په ځای به تاسو ولیکئ چې څه شی tenses دلته به تاسو ولیکئ څه شی reported speech دلته به تاسو ولیکئ څه شی بل ما سره چې دی relative class دا به تاسو ران کړئ موږ په روانه ویډیو کې په دې باندې په دغه اپلیکیشن باندې مزید کار کوو نو خپل خیال ساتئ ان شاء الله زموږ به کوشش دی چې تاسو ته د ښه نه ښه سروس درکړو او کوشش کوئ چې سټډي کوئ ملګرو شیر کړئ او زموږ یوټیوب چینل ګوره ملګرو حتما سبسکرایب کړئ او دلته د انډرایډ سټډي چې کوم بیسیک سټاف دی یعنی بیسیک ثینګز دغه ټول تاسو دې نه کولی شئ زده کړئ نو دې کې به زه اوس یو نوی لیست جوړ کړم د څه په نوم باندې د real time یا LEN learn English now project په نوم باندې به یو سیریز وي هغې ته به زه دا ویډیوز ور اډ کړم او ملګرو مونږ همچنان تعقیب کړئ په ګروپ کې په دې کمپیوټر ساينس پوهنځي ګروپ باندې هم مونږ تاسو تعقیب کړئ نو ان شاء الله چې مشکل به حل کیږي نو خپل خیال ساتئ زنده باد افغانستان تل دې وي افغانستان